د لوی خدای تعالی جل جلاله په سپېڅلي نامه د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. د غزل مقام په دې خپرونه کې مو زه ضیاءالرحمن مخلص کوربه یم. موږ سره په دغه خپرونه کې قدرمن میلمه ګلبهار بهار صاحب میلمه دی. دته ستړي مه شئ او ښه راغلاست وایم. بهار صاحب په خیر راغلی. مننه مخلص صاحب، زه هم په خپل وار سره تا ته سلام او د ویاړ میډیا ټولو قدرمنو لیدونکو ته چې موږ اوس ګوري ټولو ته خپل مینه، ادب، احترامات وړاندې کوو په دې هیله چې د صحت جامې به په تن ولرو. ډېره مننه. څاروان صاحب تاسو مې څه ووایئ؟ نړۍ مننه. ښاد او آباد اوسئ. زه به په لومړیو کې یو بیت شعر تاسو ته ډالۍ کوم دی. مهرباني. وایي هسې راغله هسې لاړه هېڅ هسې راغله هسې لاړه هېڅ پوه نه شوم چې ځواني وه که د ژمي مازدیګر و. ډېر ښکلی. واه واه ډېر ښکلی. پیل کوم د کاروان صاحب په دې بیت وایي چې د زوړوالي غم به نه کوي کاروانه، د زوړوالي غم به نه کوي کاروانه، محبت به دې په 2 ورځو کې ځوان کړي، او محبت به دې په 2 ورځو کې ځوان کړي. ورګرزو قدرمن میلمه ګلبهار بهار صاحب ته تر څو موږ د ترنم په ټال وزنګوي. بهار صاحب مهرباني. مننه مخلص صاحب، تا د کاروان صاحب بیت ویلی، ما ته دې هم د کاروان صاحب یو شعر رایاد کړه. ارشاد اوري ورور. چې هر څوک ما ګوري وایي چې ته د کاروان صاحب شعر کاروان صاحب شعر. نو بعضې راته د کاروان صاحب مرید وایي، خو زه دغه د مرید او د پیر د کلمې سره چندان جوړ هم نه یم. بس اوس به موږ ووینو چې زه یې عاشق او هغه مې معشوقه. نو ما ته دا د عاشق او د معشوق ستاسو مینه خو بیخي زیاته ده بهار صاحب. نو کاروان صاحب وایي ستاسو په اجازه باندې مهرباني. ارشاد. د ښکلو خدایه ما څه بل شان عبادت کړی دی، د ښکلو خدایه ما څه بل شان عبادت کړی دی، د مینې لمونځ مې د اشنا په امامت کړی دی، د مینې لمونځ مې د اشنا په امامت کړی دی. ډېر ښکلی بهار صاحب. هو دا منم چې له بدرنګو مې نفرت کړی دی، هو دا منم چې له بدرنګو مې نفرت کړی دی، هو دا منم چې له بدرنګو مې نفرت کړی دی، هو دا منم چې له بدرنګو مې نفرت کړی دی، خو دا هم ومنه چې ما هم محبت کړی دی، خو دا هم ومنه چې ما هم محبت کړی دی، د ښکلو خدایه ما څه بل شان عبادت کړی دی، د مینې لمونځ مې د اشنا په امامت کړی دی. په خپل کابل کې مې پردیو کړې په خپل کابل کې مې پردیو کړې نغمې په زندۍ، په خپل کابل کې مې پردیو کړې نغمې په زندۍ، هو په خپل کابل کې مې پردیو کړې نغمې په زندۍ، په خپل کابل کې مې پردیو کړې نغمې په زندۍ، ما هم باګرام ته په غزل پسې هجرت کړی دی، ما هم باګرام ته په غزل پسې هجرت کړی دی، د ښکلو خدایه ما څه بل شان عبادت کړی دی، د مینې لمونځ مې د اشنا په امامت کړی دی. دا به منې که نه د دیو تر تیرې تورې لاندې، دا به منې که نه د دیو تر تیرې تورې لاندې، هو دا به منې که نه د دیو تر تیرې تورې لاندې،
دا به منې کنه د دیو تر تیرې تورې لاندې د بندیوانو ښاپیریو مې صفت کړی دی د بندیوانو ښاپیریو مې صفت کړی دی د ښکلو خدایه ما څه بل شان عبادت کړی دی د مینې لمونځ مې د اشنا په امامت کړی دی کله د کونترې په څېر کله هم د مار غوندې ژوند کله دښمن شي کله کله بیا د یار غوندې هغه شېبې تېرې شوې چې تا به راته وویل واچوه لاسونه مې په غاړه کې د هار غوندې نو مینه د خدای مینا نو مینه د خدای مینا بیلې بیلې جامې واغوندي چاته معشوقه شي چاته مور چاته د پلار غوندې نو څه کوي کاروان چې کله سور ګلابي شعر وایي کله نرګسي غزل د ستړي انتظار غوندې د ښکلو خدایه ما څه بل شان عبادت کړی دی د مینې لمونځ مې د اشنا په امامت کړی دی زړه کې ورځي خو په خوله دا اعتراف کله کوي زړه کې ورځي خو په خوله دا اعتراف کله کوي هو زړه کې ورځي خو په خوله دا اعتراف کله کوي زړه کې ورځي خو په خوله دا اعتراف کله کوي چې د کاروان هم په غزل کې قیامت کړی دی چې د کاروان هم په غزل کې قیامت کړی دی د ښکلو خدایه ما څه بل شان عبادت کړی دی د مینې لمونځ مې د اشنا په امامت کړی دی د مینې لمونځ مې د اشنا په امامت کړی دی ډېر ښکلی بهار صاحب ډېر ښکلی بلا خوند دې وکړي وایي نه ښایي انسان ته چې د بل په غم غمجن نشي نه ښایي انسان ته چې د بل په غم غمجن نشي لویه بدبختي ده چې څوک نه ژاړي له چا سره لویه بدبختي ده چې څوک نه ژاړي له چا سره ډېر ښکلی بهار صاحب ورځو څاروان صاحب ته تر څو ملګرو ته خپل راوړی شعر ډالۍ کړي څاروان صاحب مهرباني مخکې له دې نه چې زه شعر ووایم کاري صاحب نه مې یوه پوښتنه کوله دا چې کاروان صاحب خو لوی شخصیت دی د شعر په برخه کې بیا په ځانګړې توګه تصوف په برخه کې نو تاسو مخکې ویل کاري صاحب چې د کاروان صاحب اشعارو سره زه ډېر جوړ یم او ډېری ځای زه کوشش کوم چې د اشعار ووایم او ډېر یعنې مینهوال یم نو ستا په دې کې راز څه شی دی یعنې داسې یو اغستی خاصه چې څنګه تاسو دې اشعارو سره کومې برخې سره تصوف سره یا ډېر علاقه لرئ تاسو زه نه پوهېږم خو بیا هم دومره ویلی شم چې کاروان صاحب چې کله په لومړي ځل ما ولیده د کاروان صاحب یو خپرونه وه سپوږمۍ کړنګ وهه راخېجه د سپوږمۍ راډیو کې به یې دا خپرونه کوله خو موږ به هم اړیکه نیوله نو ما به دا فکر کوم چې کاروان صاحب په دې ټلیفون کې دغه رسنیو کې زیاتره خلک ډېر خواږې خو بیا هسې هغسې بیا نه وي خو هغه رسنیو کې ډېر خواږه خواږه غږېږي نو ما به چې دا کاروان صاحب هم همدومره لکه چې څومره په دې خپرونه کې خوږ غږېږي همدومره خوږ به وي که به نه وي خو کله نه چې ما ورسره لومړی ځل لیدل وشول نو د کاروان صاحب چې زه غېږ کې ونیولم دا غېږه یې دومره یو له سکون نه ډکه غېږه وه دومره یو مینهناکه غېږه وه چې دغه غېږې زه بیخي ده باندې میین کړلم نو هماغه و چې داسې روان و دغه کوټې سنګي پله لاندې دلته یو نفر په کراچۍ کې کتابونه خرڅول
ده پکې د خپل د ښاپېرۍ ورغوی ولیده. ما هغه وخت کې دومره اشنایي نه ورسره درلوده چې دومره کتابونه یې چاپ دي. نو دا د ښاپېرۍ ورغوی ده د کراچۍ نه راپورته کړ او هغه ملګري ته ویلې چې څو روپۍ شوې دي. هغه ورته ویلې چې نه کاروان صاحب تا نه خو زه پیسې نه اخلم. هغه ورته ویل ما ته خو قیمت معلوم ده خو ته ووایه چې ته په څو باندې خرڅوې. خو ما هغه نه ویل نه زه نه اخلم. کاروان صاحب داسې ښه مې یادېږي لسګونونه داسې ورته په دې کراچۍ کېښود نه روان شو. نو هغه کتاب یې ما ته ډالۍ کړ. ما چې کله وکته د کوټې سنګینه چې تر دې سبزه پورې تلم دې موټر کې مې ځان سره وکته د ژوند دغه لومړنۍ قصه یې چې کړې وه چې ښاپېرۍ زما همزولې. نو دا قصه یې چې ما لوستله دې قصې نه یو بېل خوند راکړ. بیا چې کله شعرونو ته ورغلم نو هماغه و چې ما د کاروان صاحب سره مینه پیدا شوله او خدای شته چې هغه هم ما ته ډېره مینه راکړله له حد نه ډېره مینه. بالکل مینهناک زه سړی چې دی. دغه نن ستاسو په منځ کې ناست یم او غږېږم دا د همغه کاروان صاحب برکت دی. ډېر که نه زه څوک او د کامرې مخې ته ناست. کاروان صاحب خو د هیواد یو له سترو فرهنګي شخصیتونو څخه شمېرل کېږي. که په اړه یې هر څومره وویل سي بیا هم کمه ده. نو تاسو مهرباني وکړئ کاروان صاحب ملګري په تمه دي. نو زه به تاسو ته یو وړوکی شان د غزل دی نو نوی مې لیکلی دا به مهرباني ارشاد شاعر هم نه یم خو لږ د هغه برخه کې یو نیم مهرباني کاروان صاحب. خوشحال بابا وایي د خوشحال سره که کښېني یو څو کاله د غره خټک به واړه شي. بالکل وایي غزل داسې دی وایي چا مې له زړګي د ابابیل وزرې پورته کړې چا مې له زړګي د ابابیل وزرې پورته کړې چا راته ویل چې دا دې څه کمرې پورته کړې. وا ډېر ښکلی کاروان صاحب. نن خو د آشنا په دې جامه کې راته څه ښکاري تا په دې رڼا کې د رڼا بڅرې پورته کړې. نور مو د هنر په ژبه یو بل پوهولي دي نور نو حاجت نشته زمانې هنر پورته کړې. وا ډېر ښکلی کاروان صاحب. دلته ازادي او پرمختګ غاړه غړۍ ښکاري زه د ورور تر څنګ یم چا پرون کوترې پورته کړې. ډېر ښکلی. دغه د دښنۍ او تربګنۍ فضا بدله شوه. مهرباني دغه د دښنۍ او تربګنۍ فضا بدله شوه نن مو د وطن لباس بدل کړلو جامې مو بدلې کړې. کاش چې د کعبې په حسن زه هم نازېدلی وای ما چې څه ویلې تا هغه کیسې له سره کړې. زه په دې پوهېږم چې بدن مې جدا شوی دی هلته اوسېدلو هلته مو له پلار نیکه نه کرې کړې. ډېر ښکلی کاروان صاحب ډېر ښکلی. الفت صاحب وایي چې له دامه دې راخلاص کړم په قفس کې دې بندي کړم سیا د ما په څو قسمه زندان لیدلی دی. هر څه چې راته وژنې فکر و خیال مې راته مه وژنه په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی دی. وربسو بهار صاحب ته چې یو وار مو بیا د ترنم پټالو زنګي. بهار صاحب مهرباني. مخلص صاحب بیا هم ستاسو د کاروان صاحب په اجازه مهرباني بیا هم شعر د کاروان صاحب ده. کاروان صاحب وایي د اور جامې پر تن لري اوبه ور واغوندې دې خاورې ته ګلو نسره او شنه ور واغوندې د لمر د ډوبېدلو صحنه ډېره شوه اوږده داستان د یو نوي لمر خاته ور واغوندې
دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ ای ګورې در غځېږي د سپېره نظر یو لاس ای ګورې در غځېږي د سپېره نظر یو لاس نرګسو ته اغزي اغزي باڼه ور واغوندئ نرګسو ته اغزي اغزي باڼه ور واغوندئ دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ دا دنګه د خیال ونه څانګې څانګې مصرې دا دنګه د خیال ونه څانګې څانګې مصرې ذوقونو ته وزرې د مرغه ور واغوندئ ذوقونو ته وزرې د مرغه ور واغوندئ دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ که غواړې ملغلرې د خپل زړه د خزانې که غواړې ملغلرې د خپل زړه د خزانې نو سپینو سپینو اوښکو ته رانجه ور واغوندئ نو سپینو سپینو اوښکو ته رانجه ور واغوندئ دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ چې لمر وي چې جانان وي چې نری نری باران وي چې لمر وي چې جانان وي چې نری نری باران وي رنګونه د بوډۍ د ټالو ور واغوندئ رنګونه د بوډۍ د ټالو ور واغوندئ دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ سروان صاحب ورکېږدئ د حسد په ترخه بوټي کې پیوند ورکېږدئ د حسد په ترخه بوټي کې پیوند د مینې د خوږې مېوې خواږه ور واغوندئ د مینې د خوږې مېوې خواږه ور واغوندئ دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ رنګونه که پرې اورې د کاروان د دې غزل رنګونه که پرې اورې د کاروان د دې غزل غوږونو ته مو سترګې او لیمه ور واغوندئ غوږونو ته مو سترګې او لیمه ور واغوندئ دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ د اور جامې پر تن لري اوبه ور واغوندئ دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ دې خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ ډېر ښکلی بهار صاحب بلا خوندې وکړي شاعر وایي چې ورځ تر بلې مې له شوره زړه تورېږي ساروان صاحب ورځ تر بلې مې له شوره زړه تورېږي له بازاره له بنډاره له کتاره ډېر خوندې وکړي بهار صاحب نو هیله ده چې د لیدونکو اورېدونکو هغه فرهنګي مینه پرې خړوبه سوي وي موږ خو ډېر خوند ترې واخیستی نو ډېره مننه ستاسو له راتګ څخه چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ
تر دې دمه مو له ملتیا څخه نړۍ مننه کوم له موږ سره اوسئ په لوی الله مو سپارم ډېره مننه